کله یو سپی راشي او په یو لوښي کې خوله ووایه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه لوښي ته وځل ووینځه وثامنهم فی التراب اتم ځلې چې وینځي په خاوره باندې ووینځه د دې وجه څه شی ده د خلکو ذهنونه دې ته نه ور رسېدله پخوا خو قانون دا دی که د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خبرې ته زموږ ذهن ور رسي او که نه ور رسي خو موږ به په هغې باندې عمل کوو موږ به دا نه وایو چې یاره دې کې څه مطلب او د دې څه حکمت دی دې ته به موږ نه ګورو بلکې څه به کوو عمل به کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي سپی رالو په لوښي کې خوله وواله ته دا لوښی وځل ووینځه اتم ځل ورسره خاوره ملګرې کړه د اوبو سره او دا لوښی پې ووینځه اتم ځل خاوره ورسره لازمي ده مخکې به خلکو کافران هغې ویل دې کې څه خبره ده ابن دقیق العید رحمه الله هغه یوه خبره ذکر کړې ده او ویل د دې سپي په دې معده کې ډېر یو خراب جراثیم یو نو چې کله دا په یو شیز کې خوله وي د دې سپي عادت دا دی چې دا خپل ځان په ژبه باندې صفا کوي کله چې ګندګي وکړي نو په ژبه باندې ځان صفا کوي چې د خراب کم میکروب دي هغه دی او د سماعت سره دی ګندګي سره وځي نو دا چې ځان په ژبه باندې صفا کوي هغه اټومیټک د ژبې ته رامنتقل شي او چې ژبې ته رامنتقل شي نو د هغې نه وروستو دا چې بیا څه کې خوله ووایي دا جراثیم هغې ته منتقل شي نو هغې ته چې منتقل شي نو دا چې کله د انسان د دې په دې کې یا اوبه وڅکي یا روټۍ وخوري نو د انسان د معدې چې کومې پردې دي دې ته ضرر او تکلیف ورکوي تر دې پورې چې ډاکټران وایي دا شلیږي نو د انګریزان اوس په دغې خبرو باندې سرچ کوي په دغې خبرو باندې نو ابن دقیق رحمه الله وایي چې هغې د وجې نه انسان ته د معدو کینسر دارنګه د معدې د پردې شلیدلو غټه خطره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته پخوا نه دا ویلي چې تاسو څه وکئ دا لوښی ووینځئ